سلامونه او نیکی هیلې ټولو لرو برو افغانانو پښتنو ته احترامات او نیکی هیلې. افغانانو پښتنو ورونو، نن زمونږ د لایف موضوع بیا د پاکستان د پنجابي منافقت ته ګوره چې موږ پښتانه همیشه په جنګ اچولي، لر او بر پښتانه یو بل سره دشمنان کړي او شکر الحمدلله ورځ په ورځ د منافقت را سرګردېږي د پاکستان. چې پاکستان څومره منافقت، پنجابي څومره منافقت، جرنیلان او کرنیلان څومره منافقت کوي. د دې سره زه یو خبره کوم چې کوم په اسلام آباد کې منظر جوړیږي یا په لاهور کې ورته ګودواره جوړه کړه، زمونږ ډیر افغانان سکان هندوان هغه دا فکرونه کوي چې د افغانستان خلک ولې مخالفت کوي په دې شي کې. ګوري منګه زه دغه ځای کوم مرګړي چې دغه ځای تاسې کټ کوي او دغه ویډیو ته جوړه کوي چې دغه سکانو هندوان ته کوم چې افغانان هندوان سکان دي هغې ته ورسي، یا د انډیا عوامو ته ورسي چې دلته ګورئ موږ مخالفت نه مخالفت خپل یو دغه لري، خو د پاکستان ته ګوره که موږ داسې کار په افغانستان کې وکړو، په موږ باندې وروره د جهاد فتوا ورکوي دي، راځي وروره موږ ته بمونه رالیږي، په افغانستان کې ګودوارو او کلیساګانو د منظورونو ته چې مهربانه د غږ دی بمونه وتږدي هلته یې الوځئ، مګر همدلته په اسلام آباد کې جوړئ، په لاهور کې جوړئ. خبره دلته دا ده، یعنې دا خبره نه ده چې ګنې موږ د سکانو د ګودواره په لاهور کې جوړه شوه او ته مهربانه موږ ولې مخه، خو د خبره دلته دا ده چې موږ پښتانه که په لر او بر کې افغانان پښتانه یو، موږ له د انډیا داسې ګرځولې چې انډیا ستاسې لمبر ون دشمن او سخته دشمنه ده، مګر په حقیقت کې داسې نه ده. انډیا ولس موږ سره مینه محبت لري، موږ د انډیا، خو دې پنجابیانو د پاکستان د ریاست دا د دروغنو ریاست، دا د اسلام په ضد ریاست، موږ ته دا شی په خوله کې زموږ پښتنو ته دا شی په خوله کې ورچولی دی چې وړي انډیا ستا دشمنه ده. انډیا چې زما دشمنه ده، د انډیا واده د پښتنو به دشمنی، که د انډیا به بلوچانو سره هم دشمني کوي، پنجابیانو سره به هم کوي، سندیانو سره به هم کوي او نورو سره به هم کوي. خبره دا چې دغه ونی زمونږ ډیر پښتانه زمونږ خصوصا الحمدلله پورته افغانان پښتانه خو په دې خبره تقریبا 98-95% په دې پوه شوي چې انډیا سره موږ کوم مشکل نه لرو. دغه مشکل چې جوړ کړی دا د پاکستان د منافقت د وجې چې موږ په خوله کې راچولې. اوس ښه کوم چې الحمدلله افغانان پښتانه دي هغې هم اوس په دې وپوه شو چې دا خو یو ډرامه روانه ده ډېر وخت نه، دا خو یو ډرامه شروع کړې ده چې مهربانه دلته موږ له خوله کې انډیا راچولې چې انډیا د ستا دشمنه ده، چې انډیا زما دشمنه ده، و خدای دې تا تباه او برباد کړي د پنجابي ریاسته چې د انډیا زموږ دشمنه ده، بیا ته ورسره انډیوالي ولې کې، ته ورسره انډیوالي کې او هلته سیک او هندو ما سره دشمن کې. دې منافقت ته ګوره افغانانو، دا قسم په خدای داسې اوس دغه چې جوړېږي دا منظر په اسلام آباد کې تاسې به لیدلي چې بل جومات یې وران کو، بل جومات ته 4 مرلې ځای نه ورکوي، د هغې په ځای باندې سې مهربانه منظر جوړېږي او د هغې راځي اوس بعضې پښتانه بیا عقل د دې حمایت کوي چې دا د حکومت وایي ښه کار کوي. نو خدای دې تاسو ته د نیکو هدایت وکړي. دغه په لال مسجد کې چې دغه 4,000-3,000 ستاسې قاري علما، قاري صاحبان، هغه قاریانې خورګانې، هغه ماشومانې شهیدان کړه، هلته یې اوس هغه جومات شهید کړو، هلته یې ته بل نو دا څنګه دښمني چې ته انډیا سره دښمني کې. او د انډیا میډیا وګوره، د انډیا میډیا د مرګوړو دا ویډیو شیر کې د انډیا میډیا وګوره چې هغه د پاکستان پسې ډرامې کوي، هغه د پاکستان پسې ډرامې کوي چې مودي به انشاءالله خپل دغه لګوي په اسلام آباد کې، او دلته سې مهربانه موږ ته وایي، یعنی دې ته وایي ښکاره منافقت، او دې ټول عمر منافقت کړي. اوس راځه بله ورځ په کشمیر کې یو مسله راغلې وه، ماشوم پلار د انډیا پوج والی وولې او ماشوم ورته ناست دي، موږ یې غندو، ظلم دی، انتهایي ظلم دی. خو په دا 80,000 پښتانه خو صرف په وزیرستان او په دې ځایونو کې دي شهیدان کړو. دا 43 کاله کېږي چې په افغانستان کې همده دا لوبه او دا ډرامه شروع کړې ده. دلته وروره درته ملیان دغه درته ساتلي، وروره په افغانستان باندې فتوا ورکوي. اوس په افغانستان کې که داسې کار وشي تا خدای شي د دنیا بیا پې خبره کړې وروره، دا زمونږ دا بې ضمیره افغانان، د افغانستان د تخیم دا بې ضمیره ملیان، دا بې ضمیره بې غیرته پولیټیشن، دا بې غیرته لیډران، د ټول علما د ټول دغه نه خیم، خو هغه بې غیرته خیم کوم چې آیسای ورته پیسې ورکوي او کوم د آیسای په ټوکړو باندې لوی شوي. نن هم دې د کشمیر خبره کوي، دا بې غیرته په کابل کې ناست دي او په دې باندې سې مهربانه په لر او بر پښتنو باندې افغانانو باندې خبره نه کوي. خبره دلته دا د افغانانو چې موږ او تاسې خیر شو
چې نور د پاکستان په منافقت کې رانه شو دا بس بعضې راولګېږي و ته ادارو پسې خبرې مه کوه د پاکستان و خدای دې تا تباه برباد کړي د ادارې خبره نه ده ستا دلته بچي ووژني په جنوبي پښتونخوا کې واړه ماشومان به تاسې کتلي او ویډیوګانې وښي ادیب سیوالا پوجانې وښي هغې ذوالقدن دی ته د کشمیر کې واقع شوی هغه راته راخلي دې کشمیران به تاسې کتلي چې موږ د افغانستان دپاره د لرو برو پښتنو دپاره کومه ورځ مظاهره کړې ده یا به تاسې فلسطینیان کتلي چې زموږ د افغانستان دپاره مظاهره کړې ده یا به تاسې سوریه والا کتلي چې د افغانستان دپاره مظاهره کړې ده په سوریه کې خو اوس جنګ شو د دې جنګ نه مخکې سوریه والا تاسې کتلي چې موږ د افغانستان ته موږ اوس یې مهربانه چې په دې پښتانه افغانه خاوره باندې سې مهربانه جنګ روان دی ماشومان او تباه او برباد شو یو ورځ تاسې مظاهره لیدلې ده د هغې یو ورځ تاسې د هغې د بیان لیدلی دی نن هم زمونږ د افغانستان طرف ته د بې غیرته خیم دا چې په یو واسکټ کې راله په یو واسکټ کې او دلته د عیسی په غېږ کې کېناسته او د لنکوزر او د مال حال خاوندانې که نن هم سې مهربانه په جنوبي پښتونخوا کې خلک وژل کېږي په سوات کې ظلم کېږي په ملکن باجوړ وزیرستان کې په افغانستان کې په هغې باندې چپ دي او د کشمیر خبره کوي ځکه دا ردي جنټان دي همدغه دې جنټانو د وجې موږ لر او بر پښتانې په خپلو کې جنګولي موږ لر او بر پښتنو ته په خوله کې انډیا راچولې ده ولې د انډیا سره د دښمنۍ یوازې زه یم زه به ورسره دښمني کوم ولې موږ پښتانه به انډیا سره دښمني کوو دا نور خلک نور قومونه به ورسره نه کوي چې موږ راپاسېدو انډیا زموږ دښمنه ده نن درته معلوماتو شو چې انډیا او هغه پنجاب او دا پنجاب سره ورونه دي نو که ورې دي سره نن تاسې دا معلوماتو شو چې هغې هېڅکله نه دښمنان وو نه دښمنان دي او نه به دښمنان شي بې غیرته زموږ خپل پښتانه نه پوهېږي په دې شي باندې مغزه نه خلاصېږي چې مهربانه دښمني د هغې دوستانه ده کشمیر څه شو کشمیر یې والا په توپک کې ورکړو که ور یې نه کړو چا پسې وویارې 2-3 ورځې سیا مهربانه معامله ګرمه وه میاشت نیم لاړو کشمیر لاړو او همداسې به دا بل کشمیر هم ځي سیا مهربانه هسې یو لوبه ده یو چپړاسیتوب یې شروع کړی دی موږ پښتانه پې مړه کړو موږ پښتانو بد کړي چې په کشمیر کې جنګ کړی بالکل بد کړي چې په کشمیر ستا وینه خرڅوي ستا د پښتونو همیشه دې خرڅه کړې ده همدغه کرنل چې و د صوابۍ والا شیر خان دغه چې په انډیا طرف ته شهید شو دی پریښی او که نه و پریښی د هغې مړی هلته پریښی و بیا داسې مهربانه هغې دغه ورته ویل که تاسې دې له اعزاز نه ورکوئ ایوارډ نه ورکوئ موږ ولې ایوارډ ورکوو نو خبره دا چې په دې باندې زموږ سر ولې نه خلاصېږي چې انډیا سره زموږ هېڅ مشکل نشته نه انډیا زموږ نه دښمن دی نه انډیا وروره موږ سره دښمني کړي په دې ټول عمر کې ته ماته یو 15 دهشتګرد وښیوه چې د انډیا تا ته رالېږلي افغانستان ته رالېږلي او پښتنو خاورو ته رالېږلي او د پاکستان د خاورې نه په سلهاو په زرهاو وروره دهشتګرد ټرېننګ کېږي زموږ وطن ته راځي هم په وزیرستان کې هماغه دهشتګرد دي هم په سوات کې دي هم په ملکن کې دي هم په باجوړ کې دي هم په افغانستان کې دي 50 ډلې د ټرېننګ کړي 50 دا تاسې دا راپورټ وګورئ د یونایټډ نیشن 50 ډلې په پاکستان تربیه کړي دي نو دهشتګرد هم دا دی د پښتنو قاتل هم دا دی د انسانیت قاتل هم دا دی د ټولې دنیا کې د غټو نه غټ دهشتګرد چې دغه د پاکستان ریاست دی موږ د ولسونو خبره نه کوو ولسونه زموږ زړونه دي که هغه پنجابی دی هغه هم ولس که سندی دی که بلوچ دی پښتانه خپل ورونه دي خو خبره دا ده چې د دې منافقت د ده رذالت د پنجابي چې ما ته وایي چې ته انډیا سره دښمني کوه او دی به ورسره سیا مهربانه په واګه باډر باندې مټیان خوري بیا هم زموږ مغزه نه خلاصېږي بیا هم زموږ پښتانه راځي سیا مهربانه وروره افغانستان باندې دا الزامونه لګوي چې تاسې وروره د انډیا سره انډیوالي کوئ نن معلوماتو شو چې انډیوالي ورسره څوک کوي موږ ورسره صرف مجبور کړي مې وو په خدای یقین وکړه چې موږ مجبور شوي چې موږ انډیا ته مخه کړې ده په خوله باندې ورسره چې انډیا ته زموږ دوست وي په خوله باندې وایو ځکه چې ستا نه بمونه راځي او د هغې نه وروره سیا مهربانه ما ته غنم راځي د انډیا نه ما ته غنم او دوی راځي او د پاکستان نه ما ته بمونه او سیا مهربانه باروت راځي نو زه مجبور نه یم چې د هغې سره انډیوالي وکړم زه مجبور نه یم چې د هغې سره دغه وکړم کم ظلم دی چې د پاکستان نه دی کړی کم ظلم او تر اوسه پورې لګی له پښتنو سره کوي ورشه په جنوبي پښتونخوا کې ورته ماشومان یې درته اوس مړه کړه ورشه دا حالت وګورئ تاسې په افغانستان طرف ته نه پرېږدي دا خلک نه پرېږدي هغه طرف ته ورته دغه دا کړی ولې دا مسلمانان نه دي ولې په جنوبي پښتونخوا کې چې دا ماشومان وژل کېږي او ټکول کېږي دا ماشومان نه دي په دې افغانستان کې چې دا ماشومان روزانه په دې بمونه الوزي دا لوبه چا شروع کړې ده خو دا لوبه خو پاکستان شروع کړې ده که نه که هر ملک شاته ولاړ دی خو اډه خو پاکستان دی که نه زه خو به دغه ډې ته د ورور لاس نیسم که نه دغې ته به زه دا کوم نو دا همیشه د پنجابي ریاست پالیسي ده چې موږ پښتنو ته سیره ماره یو شی یو سردردي موږ له پیدا کړي موږ په هغې باندې واړئ
اوس داس دغه موږ له پیدا کړی چې مهربانه ته انډیا سره دغه دی انډیا سره خو ته خو وروره په یو خوله باندې ورسره خورې اوس کې ته د انډیا ستا ټلیفون نه اوچتی د شل ځل نه به ډېر عمران خان ټلیفون کړی د انډیا مودي ستا ټلیفون نه اوچتی او ته ماته وایې چې صاحب مهربانه دښمني ته ورسره دښمني وکړه زما دښمني زما دښمني د هغه ځینه ده چې کوم دي کې موږ ته دهشتګر او ترورستان ټرېننګ کېږي او افغانستان ته راځي زمونږ دښمني هغې سره ده زمونږ دښمني هغې سره چې څوک مسلمان وژني څوک افغان څوک پښتون وژني زمونږ دښمني په وچه سره د انډیا سره انډیوالي دغه وکړم دښمني وکړم ته به ورسره انډیوالي کوې او ما ته بیا چې دښمني وکړه ته تکړه شه دا کشمیر ته وګټه دا پوځ دې چېرته ساتلی ته ورشه تکړه شه دا پوځ دې ولېږه دا کشمیر ته راوګرځو بیا به ستا دښمني معلومه کړم روزانه در باندې میزایلونه راوړئ روزانه وروره ستا 3 او 4 عسکر هلته وژل کېږي په د انډیا طرف ته بارډر باندې ته څنګه هم نشي کولی دلته د ورور صاحب مهربانه پښتانه دې راغستي دي هغه طرف دې مې بند کړی دا طرف دې مې بند کړی صاحب مهربانه دهشتګرد دې ټرېننګ کوي د پښتنو منطقې ته رالېږي او بیا دا واک ورکړی چې انډیا په کشمیر کې ظلم کوي انډیا په کشمیر کې به 15% ظلم کوي ته د پښتنو سره 95% ظلم کوي پاکستان 95% دا وګورئ دا تاسې به سعودي کې کتلي د پښتنو سره څه وکړه دا ویډیوګانې به تاسې کتلي مړي ولا ته پرېښود مړي نه راوچتول تاسې په سوات کې لیدلي تاسې په ملکان کې وګورئ تاسې بنابانه په وزیرستان کې وګورئ په افغانستان کې وګورئ دغه ویډیوګانې وګورئ دا دهشتګرد کوم دی نه راځي دغه اوسنی راپورټ وګورئ چې پاکستان د ټولو نه زیات د دهشتګردو دغه ځای دی چې په امن کې ځای دی چې دهشتګرد هلته ساتل کېږي دا زموږ راپورټ نه دی دا د ورلډ راپورټ دی دا خو مهربانه په دې باندې موږ او تاسې دغه وکړو چې زمونږ هندوان او سیکانو ته ویو چې وروره موږ تاسې سره دښمني نشته موږ یې وروره غلط کړي وو موږ چې دغه پاکستان مصنوعي ریاست دا د اسلام او د پښتنو په ضد ریاست چې جوړ شوی دی دا 2 کاله کېږي دا صرف همدغه پالیسي ده چې کله راته یو وخت دښمن دی کله راته بل وخت دښمن دی کشمیران به ډېر وژل شوي په کشمیر کې فلسطینیان به ډېر وژل شوي په فلسطین کې که بنګالیان 10 لکه خو دې بنګالیان شهیدان کړي دي پاکستان 10 لکه 15 لکه له څونه ښځو سره ورسره جنسي تېرونه وکړه دا د اسلام په ضد او دغه په ضد جوړ شوی دی نن د دې منافقت اوس هر یو سړي ته ښکاري یو هغه چې د کلمې په ځای باندې ګوتې ږدي دغه بعضې ګلخانان چې بیخي نه ورنه انسان کېږي نه مسلمانان کېږي نن تاسو ته معلومات شو چې صاحب مهربانه په اسلام آباد کې جومات وران کا او منظر جوړ کا او که داسې کار ما وکړو نو د پاکستان ټولې مدرسې به زما په افغانستان باندې وروره صاحب مهربانه په تور کې ورځې جهاد ته په افغانستان کې خو داسې کار شوی دی په انډیا کې چې یو کار وشو ورور دلته اواز وشو چې په انډیا کې ظلم شوی جومات یې وران کو دلته پاکستان جومات هم ورانوي مدرسه هم ورانوي هغه قاري وژني هغه ولاد حق علما وژني کوم چې د اسلام ته خدمت کوي هغه پرېږدي چې کوم ISI ته کار کوي نو خبره دا د افغانانو چې په دې باندې موږ او تاسې هندوان او سیکانو ته ویو چې وروره دا منافقت کوي موږ سره تاسو سره دوستي کوي په بلې لارې موږ یې دلته دښمنان کړي وو موږ د ستاسې نه هېڅ بد نه دي لیدلي د انډیا نه موږ هېڅ بد نه دي لیدلي پښتنو نه هېڅ موږ سره په عمر کې بد نه دي کړي دا پاکستان نو دا مصنوعي ریاست نو چې دا دلته زموږ د انډیا سره انډیوالي وه موږ له هېڅ دغه نه دي کړي همیشه موږ پښتانه ورغلي په هغې باندې حملې کړي دي همیشه ورسره دا کړي انډیا والا موږ باندې نه وروره موږ ته نه دهشتګر رالېږلی نه موږ ته ترورست رالېږلی موږ ته یو شی هم نه دی رالېږلی او د دهشتګر هم چې راځي بمونه هم چې راځي باروت هم چې راځي زما په وطن کې دغه 43 کاله جنګ چې دی د دې ټول اډه چې ده په پاکستان کې ده ایران به هم پکې ګوتې وي نور ملکونه به وي خو غټې اډې چې دا په پاکستان کې دي دا وروره د اسلام په ضد دی دا د انسانیت په ضد باندې دی نو افغانانو خپل ځانونه خیر کوي چې دا پاکستان دا دومره په دې شیانو کې ماهر دی چې پښتانه همیشه د دې استعمالي لکه یو ډسپوزیبل قاب چې استعمالېږي یو ټیشو دی د پښتون نه جوړ کړی خو دا واورئ چې ما د کشمیر چغې وښئ ما د فلسطین چغې وښئ ما د سوریه چغې وښئ په زړه کې ووایه چې ظلم هر مسلمان سره کېږي موږ یې دغه یو خو موږ د دې خپل فلسطین د دې خپل پښتنو منطقو د دې خپل د افغانستان غم به کوو د دې غم موږ ته اول پکار دی موږ صاحب مهربانه هغه څه کوو چې په هغې پسې منډې وخو هغه زما دپاره یو مظاهره نه کوي یو بیان نه ورکوي زه به ورځمه چې کشمیر کې وروره ظلم شوی دی یو سړي سره یو ماشوم سره شوی زه یې منم چې ظلم شوی دی خو دلته چې په ستا په جنوبي پښتونخوا کې د 2 ورځې مخکې دلته ماشومان ووالو او یو په ځلکدن کې پروت و د دې دا چا وکړه دې همیشه د کلمې په ځای باندې ګوته ایښې ده موږ وروره نه د هندوانو سره مشکل لرو نه د سیکانو سره لرو نه د انډیا حکومت سره لرو زموږ مشکل چې دی د دې پنجابي ریاست سره دی جوړ شوی دا چې د کمې ورځې نه جوړ شوی دی وروره په ظلم باندې ناست دی ظلم کوي موږ سره صاحب مهربانه
راشه موږ سره یو بې شرمي ده چې موږ سره پرې نه خو ده یو بې حیایي ده چې موږ سره وروره موږ سره هر یو کار یې موږ سره وکړو د کار سړی راته مړ کړو ملک یې راته مړ کړو د سیسر بېعزتیان یې وکړي هره لوبه یې موږ سره وکړه موږ سره انډیا والا دا کار کړی هغه سي مهربانه یو نیولې دی هم جوړیږي پې نه پیلوټ یې نیولی وروره چین یې ورپسې ګرځول چین یې ورپسې ګرځول پیلوټ یې نیولی مهربانه په 40 تاسو کې ورخوشي کو او دلته ماته وایي ستا دښمن دی نو چې دښمن دی دښمن څوک بیا په 40 تاسو کې پرېږدي او بل یې نیولی سي مهربانه هم څه ورته ویلی نه شي هسې لوبې ټوقې د افغانانو په لوبو ټوقو باندې دغه 2 کاله دي موږ غولولي وو 2 کاله دي صرف موږ په دې غولولي چې صاحبره دا علي دښمن دی هغه دښمن دی پښتانه خپلو کې یو بل سره دښمنان کړي خپل افغانیت خپل پښتو خپل تاریخ تیر کړی دی نو په دې باندې موږ تاسو ته کار پکار دی چې نن تاسو د پاکستان د دې مصنوعي د دې پنجابي ریاست مخ کاره شي چې دا انډیا سره ښه دوستانه لري موږ چې هغه لري موږ ورسره لس چنده د انډیا سره دوستیان یو هېڅ موږ مشکل د انډیا سره نشته هېڅ موږ نشته چې ظلم یې کوو ورته به وایو چې ظلم کې خو که پاکستان کې دومره نرتوبي او دومره د پنجابي ریاست کې دغه ودي کې په چین باندې د یو بیان ورکړي په دې چین کې مسلمانانو سره څه نه کېږي اوس یې بچي بند کړه په چین کې ورته ویل چې مسلمانان به بچي نه راوړي دا د نر شي یو بیان دی د پنجابي ریاست ورکړي که نه ورکړي کې دا باجوا یو بیان زه به موږ بیا نرتوب وګورو خبره دا ده چې موږ د دې په دې خبرو باید نور ونه غولېږو موږ هندوانو سیکانو ورونو ته ویو چې موږ پښتانه داسې نه چې موږ ستاسې په دغه کې په لاهور کې ګودواره یا دلته بتخانه جوړیږي خبره دا ده چې دلته اصل خبره دا ده چې دلته تاله ګودواره او دغه جوړی منظر جوړی په افغانستان کې بمونه را لېږي ستاسې منظرونه ستاسې ګودوارې هلته الوځئ دا د دې وظیفه ده یو طرف ته هلته په افغانستان کې تاسې پرېږدي نه ټول د افغانستان نه سیکان او هندوان ورک کړو او دلته سي مهربانه د منافقت دپاره په اسلام آباد کې منظر جوړی او د منافقت دپاره په لاهور کې وروره سي مهربانه دغه منظر جوړ کو دا ټول منافقت دی خپله د ولږې مړ کېږي او د ولس وروره پیسې ورسره نشته د ډوډۍ دی لګیا منظرونه دغه جوړی او په انډیا کې چې معمولی څه خبره وشي پښتون له وروره جنډه ورکړي چې هم جهاد کریږي کشمیر بنیږي پاکستان دا بل کشمیر هم بنیږي ان شاء الله انډیا دا بل هم دا نه روان دی والله چې دا بل هم ترې روان دی بلوچستان هم ترې روان دی همداسې معامله ده دا موږ غولئ موږ پښتانه باید خپل ځان وپېژنو چې موږ څوک یو د چا اولاده یو د کم تاریخ سره موږ تعلق ساتو زموږ خاوره کومه یوه ده دا اټک ناخوا دی پوهېږي او انډیا یې پوهېږي دغه زموږ خاوره ده دغه زموږ د لرو برو افغانانو خاوره ده د دې خپلې خاورې تر جنوبي پښتونخوا پورې به د دې به حفاظت کوو د دې حفاظت به موږ باندې فرض عین دی موږ نور څه کار دلته چې پردي جنګونو کې ځانونه وروره ټول عمر هم دا ټول پښتانو ټول عمر پردي جنګونو کې تیر کو بس हम बहुत बहादुर कौम है पठान नंबर ځان لکشي چې هم جهاد کې لیے تیار خدای دې تباہ او برباد کړي په جنت کې منور خلک دیو کنه دي دا جهاد ټیکا ما منګه غسې ده موږ به د خپل ژوند نه سمو موږ به د خپل ورځ نه سمو ورشه زمانه پښتنو سهال دی زما پښتانه ټول ماجر دي دا بعضې ګل خانان دلته په فیسبوکونو کې کینی چې ماجر د افغانستان نه راغلي نو ته خو ماجر په سعودي کې چې ته تللی ته څوک یې ته خو د ماجر یې هلته ناست یې په دوبۍ کې څوک دي د پښتونخوا والا په پنجاب کې په کراچۍ کې په ملیزیا کې په دې نورو ځایونو کې ټول ماجر هستئ که ناست یې نو پښتانه خو ټول ماجر کړي دي نه وروره سواد دله پرېښودو نه دله ملکان پرېښودو نه دله باجوړ پرېښودو نه دله وروره سیمرم او د ریپسان پرېښودو ټول لر او بر ټول پښتانه افغانان یې ماجر کړه نن زما د پښتون بېګاله د ډوډۍ درک نه لګي او وروره په دې وانې ګرم کړی دا خپله دی مهربانه چې ته کشمیر کې ظلم کېږي او دا کېږي او هغه کېږي هغه پښتون هغه افغان کې که ایمان دا به د کشمیر نوم نه علي بلکل بیا نه علي ښکاره ده ضرور هلته یې د لورو شامیر لوبه روانه کړې ده خبره دا ده چې په دې وانې پښتنو خپل ماغزم خلاص کوي موږ په تاسې وانې غاړه خلاصو ښکاره شی نه دي ښکاره شی نه دي وروره د کلمې په دې ګوته مږ دی ښکاره انډیا طرف ته او پاکستان طرف ته دا دواړه سره جوړ دي هغه پنجابي او دا پنجابي سره جوړ دي صرف فرق دومره دی چې هغه سیکان دي دی موږ مسلمانان کړي زموږ پلار نیکه دی مسلمانان کړي په سوټي وانې دغه فرق دی نور ټول وروره د هغې رواجونه رسم و رواج هر شی سره برابر دي او ښه سره جوړېږي او موږ خدای دې سره جوړ کړي دا خو دا خبره چې بالکل چې دا خو چې څومره سره دی خپلوانۍ نه کوي موږ پرې خوشحالېږو خو دا اټک نه دی خوا د کار نه لري دا اټک نه دی خوا دا د لر او بر افغان پښتنو خاوره ده
دا زمونږ د ټولو افغانانو پښتنو خاوره ده دغه به جوړو انشاءالله په دغه باندې به موږ کار کوو ټول وسایل رانه وړو ګیس هم دنه وړی برق هم دنه وړی وروره کوم مدنیات چې دي هغه هم دنه وروره د شپې دنه بارې لارې دنه وړو ته مهربانه پنجاب ته وړو توپکۍ ته مهربانه په دغه باندې باید موږ او تاسو خپل کار وکړو خپل ځوانان هم بیکاره دي خپل ځوانان د سعودي مزدوریانو وخوړه د دوبۍ مزدوریانو وخوړه د کراچۍ مزدوریانو وخوړه د لاهور مزدوریانو وخوړه خان بی هلته چوکیداری کوي د پنجابي سره په دې باندې سوچ پکار دی موږ ټول تباہ او برباد یو په پښتنو باندې سر ګرځي لیونیان شوي دي 50% لیونیان شوي دي ځکه نه مزدوري شته نه په وطن امن شته نه وروره سه مهربانه د سکون ژوند تېرولی شي ټوپک ورته ورکړی جهاد کریږه موږ جهاد نور څه کوو چې جهادونه کوو موږ به همدا ټول عمر په پښتانه جهادونه ټول عمر بیا موږ ته ټوپک په لاس کې راکړی ولې قلم نه ولې خپلو خلکو ته شعور نه ورکوو چې دا ټوپک چې دی دا ټوپک هم زه نه جوړوم دا کارتوس هم زه نه جوړوم دا یو شی هم زه نه جوړوم دا ټولې پردۍ دسیسې دي نو خبره دا ده زما غوندومره لایپو زه تاسې ټولو ته دا وایم چې نن تاسې ښکاره د پاکستان د دې پنجابي ریاست دا منافقت وکړو او دا ګوره خلک عمران خان ښایي عمران خان خو والله کې دومره واک لري چې د دې کوټې نه بار شي که د عمران خان په خوله باندې وی ډېر شی نه به هغه کړی هغه اقربي ایس کې هغه خبره ده وایي ګیره زما واک دی ملا وروره د عمران خان په خپل واک کې نه دی شاته وروره چې دا نور ناست یې تورمخې دغې ټول واک دی دغې ټول اختیار دی داسې که 200 عمران خان نور راشي هم والله کې د یخته عمره یو شی وکړي والله چې هر څومره دغه واک ټول هغه تورمخې دی ته تورمخې په ګوته باندې بټنه ده چې کوم طرف ته وایي هغه طرف ته وروره تاوی هغه کې وروره څوک هم مداخله نشي کولی دا بعد کینې د عمران خان په حکومت کې پښتانه ډېر دي چې پښتانه ډېر دي بیا دا پښتانه تاسې لږ حساب وکړئ چې د عمران خان په حکومت کې څومره پښتانه مسافر شو څومره سعودي او د دوبۍ او د کراچۍ او د لاهور کې څومره په لاره را روان دي دا خو د عمران خان حکومت دی که نه د عمران خان حکومت ته د بجلۍ تا ته انصاف درکړو د عمران خان حکومت ته تا خپل فیصدي درکړه تعلیم دی وګوره څه حال دی د فیکټریانو دی وګوره کارخانې ټولې روانې دي پنجاب تلته بندېږي په ښکته پښتونخوا منطقو کې نو زما غوندومره لایپو په منافقت به خبرې نه کوو په حقیقت باندې به غږېږو نور به دا نه ویو چې زمونږ انډیا دښمنه ده موږ هېچا سره دښمني نه لرو موږ د امن خبرې کوو موږ د سولې خبرې کوو موږ د قلم خبرې کوو موږ د ټوپک خبرې نه کوو او دغه د دهشتګردانو غټې اډې چې دي دا په پنجاب کې دي باید دې ته زموږ استاد توجه په انډیا کې نه دي په پنجاب کې دي خدای په امان خو ولري ښه شی خدای په امان